عمر هغه انسان دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرضا مطابق نازل کړي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته ووی چې عثمانه په خدای مې دې قسمي چې تا جنت څو ځله په بیه اغستی. د خدای او د رسول خو ابو بکر عمر عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده، نو وایه چې په غلطه ځای موقته ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. آسمان نه आवाज تا تم نه کیږي او ما تم نه کیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منځ کې په یو کوټه کې بکینو، ته به مو وایه او زه به یې مخیم. که حضرت عمر غوندې سخت زړه والا خو راځي او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وی، نو ستا او زما منځ کې چې حق د چا طرف ته زما دا ایمان دی. که ما ته دا ثابته شي چې حق تا سره دی، زه به سبا توره جوبه واچوم او تور پټکی په سر وم او زه شیعه کېږم. هلکه جګړه د څه خبره ده، خو تم جنت له زور کې او زه کوم. که دا راته پته وي چې ستا لار جنت ته لنډه ده، زه شیعه کېږم. او که زما لار جنت ته لنډه وه، نو ټیک به ته سني کېږي. دې کې د جګړې څه خبره ده؟ دې کې جګړه نشته، فساد نشته. اسلام تر تا او ما چې را رسېدلی دی، دا د پیغمبر د ښایسته او اخلاقو برکت دی. اخلاقی مظاهره به سره کوو. که پیغمبر په طایف کې د کاڼو ویشتو نه بعد دعا وکړه چې پروردګاره د طایف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه، اے خدای د دې په بدل کې ته پې د رحمت باران وکړه. اے الله په ما یې کاڼي راوورول، خدای د دې بدل کې ته پې رحمت راووروه. زما عزیزان عرض مې دا چې زما بد شیعو سره د دلایلو جګړې، دلایل به ما ته خیر، دلایل به زه درته خیم چې حق کم طرف ته هغه طرف ته اتباع به کوو. خبره خلاصه. دا وخت آیا د شیعه سني د فساد دی او که دا وخت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار؟ په ټول ملک کې وګورئ دا خوف او حراس چاله تھوڑا گروپ راوته، تھوڑا گروپ ته چا تھوڑا دوی ولا څه هوا ور کوي لګیا دي. په اخبار کې فوټوا خزه کې مکړی پرتی دي. نن جنگ پنډای کې وګورئ یو ماشوم په تبر کې مکړې پروت دی. نن جنگ پنډای کې وګورئ